دا د یو سړي واقعه ده د واده د شپې. ډېره قیمتي ده او ډېره د عبرت ده، نو ټولې لازمي واورئ او څه عبرت ترې حاصل کړئ. نو راځئ چې زه هم واورم او تاسې هم واورئ. یو سړي واده وکړ او چې واده یې نو اوله شپې ده د خپلې ناوې سمیلاویږي، میوې راغستې ده، خوراک یې راغستی دی، چرګان یې سره کړي دي او منځ کې ښځه او خاوند ورته ناست دي او ښځې ته وایي چې دا ستا مېلمستوب دی، ډوډۍ خوره او په دسترخوان یې د مهر روپۍ ورته ایښي دي، دا روپۍ دې مواله دې کې ګوري بار ماسخوتن دی چا ور ټکولی دی. دا سړی ووته چې بېرته راغی په سم غوسه و. دا ښځې ورته وایي ولې غوسې؟ مړه وایي دا خلک ټیم نه ګوري او دی ښه مالدار و د کلي د علاقې. وایي څه چل دې وکړه؟ وایي بار یو سړی رپېده یخنۍ نیولی و او ما ته یې ویلې چې ډوډۍ مې نه ده خوړلې که لږه ډوډۍ راله راکړي. وایي ما ورته ویلې چې تا څه چل وکړه؟ وایي یو څلور څپېړې مې ووم چې ویل دا د وګوسې دا دی ته هوټل له راغلی وخت نه ګورې، په ژړا رانه لاړو. نو دا ښځې ورته وایي ښه کار دې ونه کړه، کشکې دا دې نه وی کړي، څه دې ورکړي وی دا رزق پروت دی، کنې والی خو به دې نه وی. نو څه ورځې تېرېدلې الله دا سړی غریب د دا او د ښځې منځ کې خفګان راغی، ښځه یې طلاقه کړه. دا ښځه لاړه د بل چا سې واده دی، نو چې د بل چا سې واده دی او دقسې ناست دي چې ګوري بیا چا ور ټکولی. نو چې ور یې وټکو دا سړی وایي زه وروځم. دا ښځه قسم کوي د کعبې په رب مې د قسمې ګرانه وځي، زه به وځم چې څوک دی زه ورځم. او بس زه ښځه یم ته سړی ور چې وټکېږي باید چې ښځه ورشي معلومات یې وکړي، خطري وخت دی داسې نه څوک د رانه مړ نه کړي. نو دا چې کله ورله دا ښځه او واپس راله نو دې ښځې ژړلې. نو دا سړی ورته وایي ولې ژاړې؟ بس وایي هسې زړه مې ډک شو. وایي نه ماته الو وایه، وایي چې زما د فلاني څه واده او دقه ټیم و یو غریب راغی ور یې وټکو چې زه غریب یم او څه راکړه او هغه ور ووته ویې ویل نن چې مې تا څه واده دی ور یې وټکو چې زه ووتم امقه خاوند مې و او الله غریب کړی و کوڅه کې ګرځېدل ډوډۍ یې وغوښتله. وایي زه سخت ویرېدم. دا سړی ورته وایي د دې نه یو ډېره عجیبه خبره ته نه کوم. او وایي څه خبره راته کې؟ وایي زه تېر به شم چې وایي نه ویې که هغې ویل هغه چې والی و هغه زه ومخه زه یې ووالم زما حقه ورځ یاده ده ما ټوله ورځ ډوډۍ نه وه خوړلې یخني مې شوې وه او ده ته مې ور وټکه د څلور څپېړې ووالم. وایي هماغه زه ومه هغه مالداري الله ته سوالګر له ورکړه، هغه ښځه ته الله هغه ته حواله کړه او هغې د هغه کوڅې ته ودروله. مؤمنانو پسې ټوکې کول، مسخرې کول، استهزاګانې کول دا د منافقانو د سپکو خلکو کار دی. انسان دی د رنګ نه کله لږ توري، ټول عقلونه یو شانې نه وي، چا څه پیسې نه وي، د چا کپړې لږې خراب وي، ته به دغه پسې نه کېده. دا قیمتي واقعه چې تاسو واورېده دغه شان واقعیت لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.